درنو لیدونکو په واشنگټن ډي سي کې یو موزیم دی چې د مخدره موادو پر ضد تبلیغات پکې نندارې ته وړاندې شوي دي خو په زړه پورې پکې دا ده چې د دې موزیم یوه برخه د افغانستان دپاره هم ځانګړې شوې ده او ښودل شوي دي چې د دې موزیم مسؤلینو په افغانستان کې د روږدو کسانو سره څه ډول مرستې کړي دي دا چې له دې وسایلو څخه د مخدره توکو اتحادیو د مخدره موادو د تولید لپاره استفاده کوله او کله هغوی څخه د وسلو د مخنیوي د قانون د پلي کولو ماموریتونه د قاچاقبرانو د نیولو لپاره ګټه اخیستله دا هغه څه دي چې د ډي ای موزیم د مخدره توکو پر ضد د امریکا د جګړې تاریخ بیانوي دا ځای د امریکا د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د ادارې لخوا په 1999 کال کې جوړ شوی دی چې هر کال د دې موزیم څخه شاوخوا 15,000 کسانو په شاوخوا کې خلک لیدنه کوي. زموږ ماموریت ډیر واضح دی. موږ غواړو چې امریکایي وګړي د مخدره موادو د تاریخچې غلط استفادې او د مخدره موادو پر ضد د قانوني چلند نه خبر کړو. موږ دا کار له دوړو لارو په فزیکي او مادي توګه او د ماشومان او غټانو لپاره د روزنیزو پروګرامونو له لارې کوو. په دې موزیم کې یو دایمي نندارتون یو داسې نندارتون چې فصل په فصل بدلون مومي وجود لري. په دې موزیم کې د مختلفو شیانو ترڅنګ رنګارنګ تصویرونه، ویډیوګانې او مختلفه لوحې هم شته. له بلې خوا د دې موزیم اصلي برخه نندارچیانو ته د 19مې پیړۍ د کوکاینو، مورفینو او هیروینو په هکله معلومات ورکول دي چې هغه وخت کې په امریکا کې جوړېدل. هغه وخت به مخدره مواد په مغازو کې د درملو په شان خرڅېدل. د موزیم بله برخه د جنایتکارانو اتحادیو او د وسلوالو بانډونو انځورولو ته ځانګړې شوې چې د مخدره توکو د روږدي کولو او پراخولو مسؤلیت په غاړه دی. دا ننداره تاسو ته د امریکا د حکومت او قانوني منابعو په حق معلومات درکوي او پکې ښودل شوي چې څه ډول د مخدره موادو او د قاچاقبرانو مخه نیولې ده. له دې جملې څخه مشهوره ننداره هغه تصویرونه او اسناد دي کوم چې په 1980 او 1990 کلونو ترمنځ د مخدره موادو پر ضد د هڅو وخت کې راټول شوي دي. These are 55-gallon drums. دا 55 ګیلنه کیمیاوي مواد دي چې په جنوبي امریکا کې د کولمبیا په عملیاتو کې ترې استفاده شوې وه. د مخدره موادو د قاچاق سازمانونو دغو کیمیاوي موادو سره د کوکاین د جوړولو لپاره اړتیا درلوده. پس له ډیرو هڅو د مخدره موادو سره د مبارزې پر ضد د ادارې پر مرستو د کولمبیا ملي پولیسو وکولی شو چې په 1993 کال کې د کولمبیا د مخدره توکو ستر قاچاقبر اسکوبارو وژني او د هغه اتحادیه ړنګه کړي. د دې موزیم د بدلیدونکو نندارې یوه برخه ښه درمل او له هغه څخه بده استفاده کول انځوروي او ښیي چې له هغو درملو څخه چې د زکام، ټوخي او تبې په شان ناروغیو لپاره استعمالیږي څنګه اکثره د مخدره توکو په توګه ګټه ترې اخلي. همدارنګه دا موزیم یوه ګرځنده نندارتون هم لري چې په درملو باندې د روږدي کېدلو په اړه غلطې څرګندونې کوي او دا چې څنګه دغه درمل پر افرادو او ټولنې باندې اثر کوي. اوس دغه نندارتون په فلوریدا ایالت کې نندارې ته ایښودل شوی دی. د امریکا د مخدره موادو سره د مبارزې اداره همداشان د افغاني مقامات سره هم مرسته کوي چې په هغه هیواد کې د مخدره موادو د ستونزو په وړاندې مبارزه وکړي. دوی یو ورته نندارتون په کابل کې هم جوړ کړی دی. یو سیاره تیاتر له هغه سره یو ځای کار کوي چې د نندارې او ډرامې له لارې دا نندارتون عام افغانانو ته د مخدره موادو د زیانونو او د هغه څخه د ډډې کولو په هکله خبرتیا او زده کړې ورکوي. د هغوی اصلي هدف دا دی چې 80,000 روږدو افغانانو ته خپل پیام ورسوي. خلک هغوی تشویقوي چې دا کار هغوی نور هم دې ته هڅوي چې دا ډول پروژې په کار واچوي. زموږ دا کار دومره بریالی و چې موږ ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د 2012 کال لپاره اضافي بودجه راکړه شوه چې پرې په کابل کې یو ځل بیا دغه ننداره وشوه او همداشان دوه نور دا ډول سیاري نندارې جوړې کړو چې یوه یې په بلخ ولایت کې او بله یې د هرات په ولایت کې افغانانو ته زده کړې ورکړي. د دې موزیم ډیر کارکونکي هغه څوک دي چې د امریکا د مخدره توکو پر ضد مبارزې د ادارې کارکونکي وو. د دې ادارې د کارکونکو په حیث زیات شمیرې د جنایتکارانو او د مخدره توکو د قربانیانو سره سروکار درلوده. اوس په دې موزیم کې د هغو ټولو پاملرنه دې ته اړول شوې چې تنکي ځوانانو ته د مخدره موادو د زیانونو په هکله معلومات ورکړي. The dangers of drugs
د مخدره موادو خطرونه او ساسو پر وجود او ساسو د کورنۍ پر غړو باندې د هغه اثرونه خورا بد او بربادونکي دي. زما پیغام تل دا دی چې خپل انرژي په داسې شي ولګوي چې د هر چا لپاره ښه وي، نه دا چې پر مخدره توکو باندې. د موزیم ته د امریکا د بیلابیلو ځایونو څخه خلک راځي او غواړي چې د دې ځای څخه لیدنه وکړي. همدارنګه کورنۍ خپل ماشومان هم دې ځای ته راوړي او هغوی ته د مخدره موادو د ضررونو په هکله معلومات ورکوي. رڼا دوراني غورځنګ، د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، آرلینګټن.